بسم الله الرحمن الرحیم. را وسو که تاسو باید موږ تاسې د پرنټ سیټینګ را شروع کړی وو چې په دې ځای کې موږ تاسې تیمزونه ویلي وو. که تاسو باید چې موږ تاسې د خپل شیټ دپاره تیمز ټاکئ. دلته مو یوازې رنګونه تغیرول چې مال تیمز د دغه فونټس او د دغه رنګ مجموعې ته ویل کېږي. نو هغه مو تغیرول، یوازې مو رنګ تغیروئ، یوازې مو په رنګ په فونټ کې تغیر راوستئ، یوازې مو افیکټونه ټاکل، د صفحې مارجین مو ټاکلی وو، اورینټیشن مو ټاکلی وو، سایز مو ټاکلی وو، پرنټ ایریا مو ټاکلی وه، بریک مو ویلي وو. که مو ویلي مو دا بریک خیر، که مو ویلي هم خیر، د دا ځای څخه بیا را شروع کړو. که ستاسې باید دا مې په پرنټ ټایټلز کې درته ویلي دي چې پیج ته راغلی وو، مارجین ته راغلی وو، هیډر فوټر مو جلا په انسرټ ټیپ کې ویلي وو چې مال شیټ ته داخلي وو. دا بله ورځ وایي. نو اوس راځو ورته. که ستاسې باید دلته موږ سایز ټاکئ چې پور ورکوئ. په پرنټ ایریا کې موږ ته ساه ورته ټاکو چې ته ماته په پرنټ ایریا کې یوازې دغه ځای راته پرنټ کړه، دا 2-3 نومان سیټ پرنټ ایریا ورکړه. کله چې ته کنټرول پی ووایې تا ته یوازې هغه ځای پرنټېږي، نور نه درته پرنټېږي. بیا ورته راځو، دلته ورته وایي چې کلیر پرنټ ایریا. دا کومه پرنټ ایریا چې ما ورکړه دا راته کلیر پای کړه. اوس تا ته ټول صفحه پرنټېږي. بل په دې ځای کې موږ تاسې دلته چې لرو انسرټ پیج بریک لرو، انسرټ پې ریسیټ یې کومې پله. اوس ګوره زموږ صفحه په دې شکل پرنټېږي. که تاسو ورته وګورئ، که زه دلته راسم زه ورته وایم چې ته دا صفحه ماته په دغه ځای کې بریک کړه، ماته یې کړه، انسرټ پیج بریک کلیک وکړه. که تاسو ورته وګورئ دلته یو نښان ښکاره کېږي داسې د جمع په رقم، وینئ یو کوچنی خام نښان دی. ګوره د سورلس او د سی ان ډي په مابینځ کې دغه نښان چې تاسو راغلی، دا معنا چې د صفحه په دا ځای کې پریس ول. کله چې ته کنټرول پی وایې تا ته هغه برخې جلا کېږي، نور برخې درته جلا سوي دي په دې شکل سره. دغه د پیج بریک وظیفه ده چې زموږ صفحه پر 2 برخو راته ویشي. که تا ورته ویله چې ریموو پیج بریک، دا صفحه پیج بریک چې ما ورکړی دا ایسته که ریسیټه که بېرته یې اولني شکل ته واړو. اوس پر دا ځای تاسو ته پرنټ کېږي. بل په دې ځای کې موږ تاسې بیکګراونډ لرو. که غواړو چې د دغه صفحې و شاته عکس موږ راولو، پر بیکګراونډ کلیک وکړئ. دی اوس تا ته وایي یو نیډ ان انټرنیټ کنیکشن ټو انسرټ آنلاین پکچر. ته انټرنیټ ته ضرورت لرې تر څو ته آنلاین عکس راواخلې. که انټرنیټ سلو نو پر ټرای اګین کلیک وکړه، راخیستل کېږي. او که چیرې چې انټرنیټ نه درلودی نو که تا ورته ویل چې ورک آفلاین زما سره په کمپیوټر کې ستا هغه راواخله، چې په هر ځای کې ستا سره عکس ترسره وي، هغه ورته انتخاب کړه چې زما ته پر سکرین دا عکس وکړه. پر سکرین تا ته هغه عکس راځي، وینې راځي. ولې دا په چاپ کې تاسې ته نه دغه عکس ډیلیټ بیکګراونډ، ستا بیکګراونډ ورته ډیلیټ کړه. بل په دې ځای کې راځو پرنټ ټایټلز ته. په پرنټ ټایټلز کې پیج مو ویلی دی، مارجین مو ویلی دی. دا د پرنټ د پیج لیاوټ ټیپ اوله ویډیو ګورئ در سره، او هیډر اینډ فوټر تاسې په انسرټ ټیپ کې د هیډر اینډ فوټر ویډیو ګورئ، دا مو ورې ویلی. دلته شیټ ته راځو. په شیټ کې دلته هم تاسو لرئ پرنټ ایریا. ته ماته یوازې دا ځای راته پرنټ کړه، هم ته دا ټاکلی سې، او یا په ډېرو جدولو کې موږ داسې ټاکو چې زما کیدای سي نور جدولونه مې، خو زما دا ټول نه چې په کار، زما یوازې دغه ظریف په کار ده تر دغه نامه پورې. کله چې ته کنټرول پی وایې اوس یې پرنټ پرې وکړې، تا ته یوازې هغه ځای نه پرنټېږي. هغه چې هر څو صفحې که 1 صفحه که 2 صفحې که 3 صفحې هغه درته پرنټېږي، نور نه درته پرنټېږي. بل په دې ځای کې پرنټ ټایټل ته راځو. دلته راځو راس ټو ریپیټ اټاپ. دا څه کار کوي؟ راس ټو ریپیټ اټاپ دا معنا اوس ګوره که زه دا پرنټ پرې وکړم بلکل دا صفحه خو ماته پاتېږي، وینې پرنټېږي چې دا د نیم کالم دی، دا د فان دا 1 تاریخ یا 8 تاریخ دی. کله چې زه دغه بل شیټ ته راواړم، زه څه پوهېږم چې دا د ده نوم دی که د فلان نوم دی، زه څه پوهېږم چې دا کومه ورځ ده، ماته معلومېږي دی په کومه ورځ غیر حاضر دی. نو مطلب مې دا دی چې ته دغه د سر لیکې دارې صفحې په سر کې راته راوله. څو لیکې انتخابوې، دا یوه لیکې انتخابوې که داسې څو لیکې. اوس ګوره ما در دا تور لیکې تر دا نیم و فادر نیم در دې پر انتخاب کړه. اوس دغه کالمونه د هرې صفحې په سر کې تا تر سر چاپېږي، دغه راګانې په دې صفحه کې هم چاپېږي، په دې کې هم چاپېږي. که چیرې بله صفحه یې په هغه کې هم په جدولو کې به ټول عمر چې هر جدول جوړېږي دا عنوان باید د هرې صفحې په سر کې ورسره راسي. دوهم بل په دې ځای کې موږ راځو. ګورې په دې ځای کې زه ورته لرم، ته ماته چې وکړه کالمز ټو ریپیټ اټلیپ. د جې بیا مطلب چې دی کالمز ټو ریپیټ اټلیپ، دا معنا که زه دلته راولاړ سم په پرنټ کې چې اوس دا ما زه به پلا دا نیسته کړم ساده حالت ته بیا واړو. اوس ګوره په دې صفحه کې ماته دا پرنټېږي. کله چې زه دغه بلې صفحې ته راواړم دلته هم پرنټېږي، دا نیم سته. اوس زه نه پوهېږم چې دغه معلومات د کوم نفر دي، دغه ټلیفون د چا دی نمبر دی، معلومېږي ماته دا د کوم نفر. نو زما مطلب دا په هغه صورت کې چې دا زموږ صفحه په بردوالي ډېره غټ وي، په یوه صفحه کې نه پرنټېږي، نو بیا موږ ورته راځو، ورته وایي چې ته ماته دغه کالم کوم کالم ته غواړې. مثلا
د A کالم غواړم یا د B کالم غواړم که تا انتخابوي اوس ګوره دا زه انتخابوم ټوله کالم انتخابوي دا ټوله صفحه دا په دې خاطر چې ما دلته چې کړي خانې سره میرجي کله چې خانې میرجي بیا داسې نه کېږي نو بیا ته لیکې ته به د ډالر نښان ولیکې دلته به ولیکې د B کالم دوه ټکي سر په سر بیا د ډالر نښان بیا د B کالم دا معنی چې دغه د B کالم چې دغه نوم دی دا د هرې صفحې په سر کې ماته راوله اوکې په چپه طرف کې اوس ګوره په دې صفحه کې چاپېږي دلته ورسره چې دا خو ستا په دې کې غواړې وکړي خپله ستا اوس چې کله ته دا بل ته راوړې تا ته وایي چې دغه ټلیفون نمبر د دغه لپاره دی دا د دغه لپاره وینې سې دا ریورس سره درته ښکاره کېږي نو راست ټو ریپیټ دا معنی چې راګانې دا صفحې په سر کې راته راوله columns to repeat a clip دا معنی چې دا صفحې په چپه طرف کې یا پر اسا طرف کې چې هغه یو تا انتخاب کړی اوس دا انګلیسي دی چپه طرف دی که پښتو یې رایټ اسا طرف راځي چې دغه کالم دا صفحې په چاپ کړي بل په دا ځای کې ګریډ لاینز درته چاپ کړم که یا ګریډ لاینز څه معنا لري اوس ګورئ که تاسې کنټرول N نوې صفحه راخلاصه کړي او تاسې په دې کې یو جدول جوړ کړي کنټرول پی که تاسو تاسو ګورئ دا ګریډ لاین دا میده خانې نه چاپېږي که ته غواړې چې دا میده خانې چاپ کې پرنټ ټایټل سب راسي په دې ځای کې بار کې چې پرنټ ګریډ لاینز راته چاپ کړه پرنټ پرویو کې اوس تاسو دا ګریډ لاینز چاپېږي که دا ټک مارک نیسته کې ستاسې ګریډ لاینز ستاسې دپاره نه چاپېږي بلاک اینډ وایټ ته ماته دا تور سپین چاپ کړه اوس ګورئ دغه زموږ حاضرې ده دا که تاسو ګورئ رنګه راته پرنټېږي که پیج سټاپ ته موږ ته سي د دې ځای څخه راسو دلته ورته وایي چې بلاک اینډ وایټ تور سپین یې چاپ کړه بیا دا تا ته تور سپین چاپېږي رنګه نه درته چاپېږي تیز رنګونه ټول ایسته شول که دا ټک مارک ورکړې بیا بېرته به رنګه ځینې ایسته کړو بیا موږ ته سته رنګه چاپېږي بل په هغه ځای کې لیکل شوی دی پرنټ ډراپټ کوالټي ته په خرابه کوالټي سره چاپ خرابه کوالټي څخه مطلب دا دی که ته راولاړ شوی تا هایلایټ ورکړی وي دغه تیز رنګونه استعمال کړي وي دغه رنګونه تا ته نه پرنټېږي ولې دغه رنګونه چې بیا دي دغه فونټ کلر دا بیا تا ته چاپېږي که ته کنټرول پی اوس خو دواړه چاپېږي که موږ پیج سټپ ته راسو په شیټ کې دلته ورته وایو چې ډرافټ کوالټي تیز رنګونه مه چاپوه دا پرنټر در ختموي په څو پرنټر سره ځکه تیز رنګونه دي دا ډېر که ته ټک مارک ورکړې تیز رنګونه نه چاپېږي ولې خام رنګونه دي چاپېږي او بل په دې ځای کې موږ ته چې لرو پرنټ را اینډ کالم هیډینګز را اینډ کالم هیډینګ راته چاپ کړه را اینډ کالم هیډینګ څخه مطلب دغه ای بی سی ده دغه ای بی سی او دغه 1 2 3 چې لیکل شوي دا د راګانو کالمو تعداد چې تا ته ښي که تا دغه چاپول راسه دا ټک مارک ورکړه تا ته چاپېږي که دا ټک مارک نور کړي بیا تا ته نه چاپېږي دا ګریډلاینز مې زده کړه ډرافټ کوالټي مې زده کړه اوکې تا ته اوس هغه چاپېږي 1 2 3 او ای بی سی کالم چاپېږي بل په دې ځای کې په شیټ کې موږ دلته چې لرو کمنټ لرو کمنټ خپله تبصرې ته ویل کېږي مثلا فرض که زه راغلم ما دغه نفر ته کمنټ وکړ دی چې د دغه شاګرد پلار ته باید زه زنګ وهم خبرې ورسره وکړم غیر حاضر دی نو ته دلته لیکنو کې his father دا جمله اداره باید دغه شاګرد پلار ته زنګ ووهي چې دی غیر حاضر و اوس ګورئ زموږ کمنټ دلته ښکاره کېږي که تاسې کنټرول پی ووایي زموږ کمنټ قطعا چاپېږي نه راته ولې که موږ پیج سټاپ ته راسو په دې ځای کې ورته وایي چې وروره چې په کوم ځای کې ما کمنټونه ورکړي دي اټ د اینډ اف د شیټ د ټوله شیټ په پای کې راته چاپ کړه ټوله شیټ ساده اته صفحې دی نهمه صفحه اوس خپله اضافه کېږي ګورئ دا اضافه شول په نهمه صفحې کې تا ته دلته کمنټ راغلی دی تا ته وایي چې د ډي کالم 18 را هغه 4 نفر روزي کمنټ ورکړی دی چې څه لیکل دي اډمنسټریشن شوډ کال ټو هیز فادر هغه څنګه نو تا څونه کمنټونه کړي کمنټونه په یو صفحه کې چاپېږي ته بیا ورسره ضمیمه کولی شي چې دغه مشکلات پکښې دي او که تا په دې ځای کې په کنټرول پی ووالی بېرته پیج سټاپ ته رالی دلته مو ورته ویلی چې از ډسپلیډ اون شیټ چې پر کوم ځای ښکاره کېږي ځای پر ځای راته چاپ کړئ چې پر هر ځای ترته ښکاره کېږي پر هغه ځای د جې بیا تاوان دا دی چې هغه د جې شاته چې کوم معلومات لیکل شوي دي هغه موږ ته نه معلومېږي تاسې بیا کولی شئ چې دغه کمنټونه یو څه لاندې راکش کړي در سره داسې انتخاب کړئ لاندې یې کش کړي یا یو خالي ځای ته یوسئ یا یو بل ځای ته یوسئ په دې شکل سره کنټرول پی ووایي بیا نو په هغه ځای کې تاسو ته پرنټېږي چې دغه نفر ته کمنټ کول شوی دي پر دغه ځای باندې دا په پیج سټاپ کې په شیټ کې په کمنټس کې کېږي بل په دا ځای کې موږ ته سیل ایرر لرو که چیرې په یو خانه کې غلطي موجود وي نو دی هغه غلطي تا ته څنګه کې مثلا فرض که زه رالمه په دې ځای کې زه یو غلطي کوم زه ورته وایم مساوي فرض که جانان
جمع که د دا سره دا خو هغه د دوم صنف په اصطلاح په اول صنف چې موږ ویلي چې همجنسه شیان سره جمع کېدی دا همجنسه نه دی نو دی تا ته د نیم یو غلطي درکوي که تاسو ګورئ اوس که کنټرول پی وي هغه زموږ غلطي چاپېږي ورسره دا په دې ځای کې تا ته وایي که په یو سیل کې یو ایرر وي هغه زه تا ته ښکاره کوم بلینک که په خانه کې چې غلطي هغه خانه خالي راته ښکاره کړه او که تاسو ورته ویلې چې یا په دې ځای کې نه په دا شکل ښکاره کړه په دا ځای ورته ښکاره کړه دی تا ښکاره کوي نو دغه و چې موږ تاسې پیج ویلي مارجین مو ویلي هیډر امپټر مو ویلي شیټ مو ویلي چې تا ته سره کم شي او یو شی بل دغه بیا پیج آرډر دی پیج آرډر دا معنا ډاون دی نه وري که اوور دین ډاون دی ډاون دین اوور دین ډاون دا معنا د سر څخه تر پایه راته چاپ کړه اوور دین ډاون دا معنا د شا څخه یعنې معنا د کښت څخه لوړ ته راته چاپ کړه یعنې هغه اول اخري ور کې راته چاپ کړه او که تا ورکړی وو چې ډاون دی نه معنا اول اخري را چاپ کړه مثلا فرض کړه 15 ورکې چې 15مه څلورمه درېیمه دوهمه اوله که تا اوور دین ډاون کړه اوله دوهمه درېیمه څلورمه پنځمه داسې در چاپي هغه نو تاسو په پرنټ کې ګورئ مثلا فرض کړه ته رقم سټپلر کې کار نه درڅه غواړي کې 15مې ورکې درته راوباسي هغه رقم راوځي که بل رقم راباسي هغه رقم عموما د شا مخ دپاره ډاون دی نه به ورکوي ګورئ تاسو په دې خوا باندې ورکې چاپ کړي په دا ډول کله چې راوباسو په راوځي بیا چې موږ سره سمو زوره ته غواړي نو موږ ته لیکو چې په دا یوه مخ ما یې پلا ورکې چاپ کړی دي اوور دین ډاون کړی اوله دوهمه درېیمه بیا چې داسې ورته واړی ورته کښېږدی بیا به ورته وایي چې اوور ډاون دی نو برابره د کښت څخه چاپېږي پر دې خوا دوهمه راغلی دا ولي برې ما دا سجده والا خپله درته سمېږي نو دا په دې ځای کې موږ څه کولی شي کله چې تاسې اپشن ته ځئ اپشن کې نو بیا په هر پرنټر پرې اړه لري دا بیا د پرنټر اپشن دی اوس په دغه ایچ پي افیس جیټ دغه 46 جیش پرنټر چې دی دلته ته کولی صفحه پورټریټ غواړئ که لینډسکیپ غواړئ او پیج پر سیټ د 100 صفحو خط زه تاسو په یوه صفحه کې راولم تاسو کولی شئ د 14 صفحو خط په یوه صفحه کې راولئ په ورډ کې مو انشاءالله پر دې باندې بحث کړی په ورډ کې دا ویډیوګانې وګورئ دا بیا تا ته وایي چې رنګه یې چاپ کړم بلیک اینډ وایټ تور سپین یې چاپ کړم په ښه کوالټي سره یې چاپ کړم په خرابه کوالټي سره په کمه کوالټي سره زه تا ته پرنټ وکړم دا د دغه پرنټر سیټینګ دی او بل په دې ځای کې که تاسو شیټ ته راوړئ تر دا ځای پورې موږ ویلي دلته موږ تاسو ته وایي چې دا ستا لیکنه په بردوالي په 100 صفحه کې پرنټ کړو په جګوالي په 100 صفحه کې پرنټ کړو دغه سکیل دی چې موږ تاسې په مارجین کې دلته ویلي چې فیټ یې کړه په بردوالي او په جګوالي په 100 صفحو کې دلته کولی شئ که چیرې تاسو دا نوم داسې اوږد کړئ اوس ګورئ که تاسو وګورئ داسې راکاش کړو موږ تاسې دا دوه نومه اوس ګوره زموږ تاسې پرنټ پر دغه ځای راځي پام ستا ورته کنټرول پی وایي تا ته یو بله صفحه هم اضافه شوې ده پیج 2 هغه رقم راځي ته دلته پرایي چې وروره په بردوالي ما ته په 100 صفحه کې فټ کړه په یوه صفحه کې که تاسو وګورئ اجسټ زموږ تاسې دا چې شو کوچنی شو شپږ اتیا ته راغلی اوس یې پرنټ کړه تا ته په یوه صفحه کې پرنټ شي نو دلته هم تاسو د پرنټ اسانه سیټینګ ټاکلی شئ چې په بردوالي په 100 صفحه کې غواړئ او په جګوالي په 100 صفحه کې غواړئ که تاسې اټوماټیک ته یې واړوئ نو بیا په ایسدي په خپله خوښ هم ټاکلی شئ چې یا نور هم کوچنی که هر څونه چې ته کوچنی کوې دی ستا صفحه درته اړوي سره او هر څونه چې ته غټې د جې مطلب دا نه چې غټې دا سکیل دی چې معنا صفحه همیشه سلي په خپل اندازه کې راوله څونه چې ته راولې کولی شې او بل شیټ که غواړو چې موږ تاسې پښتو دري اردو عربي تاجکي ازبکي ترکمني په دغو ژبو به یې جوړوو نو شیټ باید رایټ ټو لیفټ واړو یعنې راسته طرف ته یې واړو په دې ډول او که مو انګلیسي جوړوي بیا لیفټ رایټ ته یې راړو ګریډ لاینس ما راته ښکاره کړو نه ښکاره ښکاره یې کړه ته که دغه ټیک مارک ورکړو پرنټ به کړي که نه به پرنټ وي دا مو په ځای کې مو ویلي هیډینګونه ما راته ښکاره کړو نه یې ښکاره کړي ښکاره یې که نه هغه ABC کالم او ABC هیډینګ او را هیډینګ او که تا ورته لیکلي وي چې پرنټ یې کړه پرنټېږي به پات شو دا موږ تاسې په دغه کې وایي په ورډ کې که ستاسو پایلې موږ تاسې په شکلو کې ولو چې برینګ فارورډ شکل مخته راوله سین ټو باک شاته یې څه نه موږ تاسې برینګ ټو فارورډ په د یوه مخته راوله برینګ فرانټ د ټول مخته په پلا راوله سین ټو باک د پلا شاته یې څه سین ټو باک د ټول باکورډ یو شاته وړه سین ټو باک د ټول شاته یې نه هغه سلیکشن پېنو چې شکلونه ښکاره کړه پټه کړه الاین مو ولي چپا طرف راسته طرف ته منظم کړه ګروپ یې کړه ان ګروپ یې کړه روټیټ وې سره خو ویلې مو دی انشاءالله یو دغه د پرنټ سیټینګ چې تاسو ټاکئ په یو بل شي کې هم په ډېر اسانه سره ټاکلی شئ که مو ټاکئ تاسې راولاړ شئ صفحه د پیج بریک په شکل ښکاره کړئ دا ستاسې وروره یوه صفحه ده چې تر دا ځای اوس ګور دا زموږ یوه صفحه ده ګور دلته یې لیکل دی پیج 1 که تاسو ورته وګورئ تاسې وینئ پیج 1 او پیج 2 تا در دا ځای دا ونیسو تا دا په یوه صفحه کې راته راغله بس خلاص دا زموږ لپاره یوه صفحه شوه
ته دا ورپورته کړه چې دا ځای نه غواړم ګرڅه د دا ځای پرته راوله اوس ستا په خوښه یا څول یوازې دغه ځای پرنټ کېږي نو نه هم پرنټ ریاپ کې وټاکل سول هم ستا د پرنټ سټینګ وټاکل سو نو د پرنټ سټینګ په اسانۍ سره تاسې د پیجریک په شکل چک کولی شئ دغه شین رنګ چې تاسو ته ښکاره کېږي هر څونه چې کشوئ دا ستاسو دپاره یوه صفحه کېږي هر څونه چې کوچنی کوئ غونه کوچنی کول نس وسپو انشاءالله د نن درس مو خلاص سبا د خیر انشاءالله الرحمن د فارمولو څخه شروع کوو